حدیث قدسی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله دسې وایي چې اے د آدم بچیا که ته دا ټوله ځمکه د ځمکې نه واله د اسمانه پورې د ګناهونو نه ډکه کړي خو چې زما څه د شرک نه یې کړی او په صدق توبه او استغفار وغواړې نو زه به درته راټول معاف کړم ولا ابالي او د دې زه پروا نه ساتم. الله رب العالمین په صفتونو کې یو صفت دی هو الغفور الرحیم، الله بخون کې مهربان دی. او د حدیث کې راځي چې کله انسان یو ګناه وکړي او دې الله ته توبه وباسي وی الله دې ملائکو ته وایي چې ګوره دې بنده ته دې په دې پوهېږي چې زما یو رب شته او ما به بخي زما نه توبه وایسته بیا تی ګناه وشي وی بیا ته الله ګناه معاف کړي او دې ملائکو ته وایي چې ګوره دا بنده پوهېږي چې زما یو رب دی چې هغه بخښنې والا دی. بله ګناه په دغه ورځ کې وکړي بله ګناه وکړي بله وکړي